نو جبریل امین پاک پیغمبر مبارک له په انساني شکل کې راغی نو د دواړو جهانو سردار مبارک وتی جبریل امینه وی نن خو ډېر زیات پریشان او غمجن دا ولی وی د الله رسول د الله په حکم لاړم او د جهنم چکر مې ولګو نو جهنم مې په دې خپلو سترګو باندې ولید نو په دې وجه پریشان یم د جهنم اوه طبقې د قرآن حکیم کې مرازي اوه دروازې یو طبقې یو لاندې بله ورپسې بله د هغې پسې بله ورپسې داسې بره نو پاک پیغمبر مبارک جبریل امین ته وایي چې جبریل امینه په جهنم کې د ټولو نه چې هغه لاندې ښکته طبقه ده په هغې کې به څوک نو په جبریل امین ورته ویې د الله رسوله منافقان به پکې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دې کې به منافقان پاک پیغمبر مبارک ورته وایي چې هغې پسې هغه بله اومې درجې نه چې دا بله شپږمه درجه ده دغه ده نو په هغې کې به څوکي په هغې طبقه کې به څوکي ورته ویې د الله رسول هغه کسان د مشرکان به یې پکې چې چا شرک کړی وی هغې پسې بیا بله طبقه کې به څوکي وی هغه خلک چې کوم کسان د نوره د سپومې عبادت کړی وی د هغې نه چې کومه بله طبقه د هغې پسې به هغې کې به څوکي وی د الله رسول هغه خلک چې کوم کسان د اور عبادت کوي مجوسیان وی د هغې نه بله طبقه کې څوک به وی هغې کې یهودیان وی د هغې نه بله طبقه کې به څوکي وی نسواره او وی د ټولو نه چې بله طبقه ده نه هغې کې به څوکي د دواړو جهانو سردار مبارک ته جبریل امین بله طبقه کې خو چې د دواړو جهانو سردار مبارک دا خبره واورېده وی ښه زما امت او زما امت به جهنم ته ځي بس رسول الله مبارک پریشان شو داسې پریشان شو چې د رسول الله مبارک دا شکل بدل شو جبریل امین خو ته لاړ او د دواړو جهانو سردار مبارک چې به جومات ته راووت چا سره به خبرې نه کولې او حالان کې چې جومات د به راووت نو عمر رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به رسول الله مبارک ته کتل او د دواړو جهانو مبارک به هغوی ته کتل یو بل ته به مسکي مشکات شریف کې حدیث راځي صحابه به ورته کتل خبرې به هم کولې د ضرورت مطابق شرعي خبرې به یې کولې رسول الله مبارک باندې غونډه ورځ تېره شو منځونو له راغې خو چا سره یې خبره ونه کړه او کور ته هم نه ته خپلې حجرې ته بدن نه شو خوراک هم نه کوي سبا هم دغه شانتې بیا په دې حالت کې تېره شوه درېیمه ورځ هم په دې حالت کې تېره شوه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر خفه دی صحابه ټول خفه دي چې خیر چل سره چې دا درېیمه ورځ ده او د دواړو جهانو سردار مبارک جومات ته رو دي چا سره خبرې نه کوي او په مخ مبارک باندې د خفګان آثار دي او چې بیا حجرې ته دننه شي کور ته هم نه ځي خوراک هم نه کوي دا ولې نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی او په دروازه کې ودرېد او سلام یې واچو السلام علیکم یا رسول الله لبیک یا رسول الله د الله رسول حاضر درې ځلې سلام واچو خو پاک پیغمبر مبارک جواب ورنکړ ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دروازې نه په جړه را روان شو چې اخر دومره تکلیف رسول الله مبارک ته رسېدلی دی چې پاک پیغمبر مبارک مال اجازت هم رانه کړ ور یې هم راته کولو نه کړ رایه عمر فاروق پسې عمره تا ته خو پته ده که نه چې دا درېیمه ورځ ده چې رسول الله مبارک ډېر زیات خفه دی ته ګورې نه چا سره جومات کې هم خبرې نه کوي کور ته هم نه ځي حجره کې ته ورشه مال یې خو اجازه درته رانه کړ عمر فاروق رضی الله عنه لاړ چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ورغی هغه درې ځله سلام واچو اوچت اواز باندې جهیر الصوت و تیز آواز سلام یې واچو اجازت یې وغوښتو هغه ته میلاو نه شو هغه هم د دروازې نه په جړا روان شو چې اخر چل سره چې رسول الله مبارک ابوبکر له اجازت ورنه کړه مال یې رانه کړه په لاره کې ول سلمان فارسي رضی الله عنه مخې له ورغی وی سلمانه ته لږ ورشه تا ته پته ده چې رسول الله مبارک خفه دی ته لږ ورشه که تا ته اجازت شو معلومات به وکړې هغه ورغی هغه ته م اجازت ونه شو هغه ورغی علي رضی الله عنه پسې علي رضی الله عنه وی زه خو پخپله نه ورځم خورې که زه یو چل کوم راغی کور ته فاطمې رضی الله عنها ته ویې فاطمې درېیمه ورځ ده چې پلار د جومات ته راشي چا سره خبرې نه کوي او په مخ باندې د خفګان آثار دي کور ته هم نه ځي بس حجره کې دا ورله چې ورله پس په منډه ورله ورې وډبه ورته کولو شو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته ولې بچې وی بابا وی دا چا سره خبرې ولې نه کوې دا کور ته ولې نه ځې دا خوراک ولې نه کوې وی بچې یو درې ورځې مخکې جبریل امین راغی
د هغه په مخ باندې د خفګان آثارو. ما ته تپوس وکړه چې دا ولې راته وی د جهنم چکر نه ولګاو او بیا ما ته وی چې په بره طبقه کې به ستا د امت ګناهګار مسلمانان. ما سره د خپل امت غم دی، نو زه به څنګه خوراک وکړم، زه به څنګه خبرې وکړم؟ ما سره د خپل امت غم دی. زما امت به اور لځي، زما امت به د جهنم په اور باندې سوځي او زه به خبرې کوم. زما امت به په اور باندې سوځي او زه به خوراکونه کوم. همدې حجره کې ناست یم او دلته الله ته جالم او په سجده باندې پروت یم او سوالونه کوم. د دواړو جهانو سردار مبارک بیا په سجده باندې پرېوت او جاړي یا الله زما امت وبخه، یا الله زما امت وبخه. مخې لکه د څوارلسمې د سپومې په شان روښانه وپړقېده، مخې روچت کړه او فاطمې رضی الله عنها ته ویې فاطمې وی رب ذوالجلال ما ته وی چې ولسوفه زر ده چې زه به تا راضي کوم، نو زه به هله راضي کېږم چې زما امت تر څو پورې الله جنت ته ټول نه بوتلې نو راضي به نه شم. او الله را سره وعده وکړه چې تا به راضي کوم، ولسوفه یردویکه، تا به زر خوابه دې راضي کوم. نو زه به خو هله راضي کېږم چې زما هر امتي جنت ته لاړ شي، چې اخیری امتی میم جنت ته نیتلی راضی به نشم. زه بس اوس خوشحاله شو. یو ځل پاک پیغمبر مبارک وی مشکات کې حدیث دی و یو فرشته راغله وی ما ته وی چې الله درله اختیار درکړی دی که نیم امت جنت ته داخله ام ستا خوښه ده، او که دا وی چې یاره شفاعت به کوم ام ستا خوښه ده چې دې دواړو کې دې کومه خوښي. وی نیم امت مې جنت ته داخلول خوښ نه کړل او غوره نه کړل او شفاعت مې غوره کړ، ځکه چې نیم امت داخل شي نو د نیم سره به څه کوم، او زه شفاعت مې غوره کړ نو شفاعت به راټول وکړم. نو د دواړو جهانو سردار مبارک رونو موږ او تا سره دومره محبت چې د جبریل امین د خولې نه دومره واورېدل چې ستا امت به کم خوا ځي جهنم ته. پاک پیغمبر مبارک خوراک سکاک نه کوي، جومات کې ابوبکر او عمر سره خبرې نه کوي، کور ته نه ځي او لږ به د خپل لکم سوچ وکړي چې زموږ پاک پیغمبر مبارک سره محبت څومره. محبت عجیبه سیز دی. قسم په خدای چې مور او پلار سره محبت ساتي او په دین یې ساتي، چې زما پیغمبر وي چې مور او پلار حق خیال ساته، زما رب وي چې د مور او پلار سره محبت کو، په دې باندې الله ثواب درکړي. رور سره چې محبت ساتي په دین یې ساته چې زما حبیب ویلی دی. مرګري سره چې محبت ساتي په دین یې کو چې زما پیغمبر ماته ویلی دی. نومي مسلمان سره چې محبت کې په دین یې کو چې زما پیغمبر ماته ویلی دی، په دې به هم تا ته ثواب میلاویږي. خو چې کله د انسان د پاک پیغمبر مبارک سره محبت د رسول الله مبارک طریقې به انسان په ځان کې رونو بیا راولي. د پاک پیغمبر مبارک خبرې به په انسان باندې خشته لګي. هغه خلک چې د دواړو جهانو د سردار مبارک وارثان دي، هغه خلکو پسې به هم خبرې نه کوي، هغه خلک به هم د ده په دې سترګو باندې بیا خواږه لګي، هغه به هم د نظره بیا بدي نه شي. خو چې کله د یو انسان د الله او د پاک پیغمبر مبارک سره محبت پیدا شي، قسم دې دا محبت انسان هغې ځای ته رسوي که نه چې زر کاله منځونه وکړي نو هغه منځونه دې نشي رسولی چې د پیغمبر او د الله محبت به دې کوم ځای ته رسوي.